السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو ډیری ملګري ته دغه ډیره غټه ستونزه جوړه شوې ده چې هغوی وایي چې موږ په خپل موبایل کې لایف کرکټ نشو لیدلی. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښیم چې تاسو داسې اپلیکیشن به تاسو ته ښیم چې په هغه اپلیکیشن کې تاسو د 200 نه زیات چینلونه کتلی شئ. بلکل دوستانو د سپورت چینل وي، نیوز چینل وي، هر یو چینل چې تاسو په کار وي تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې ملاویږي او تاسو کولای شئ چې د کرکټ هر چینل، هر یو لوبه چې لایف وي، د افغانستان لوبه وي، که د پی ایس ال وي، که ورلډ کپ وي، هر یو لوبه وي، تاسو ډیر په اسانۍ سره په دغه اپلیکیشن کې کتلی شئ. دوستانو لاندې په ډسکرپشن کې به ما یو لینک درکړی وي. دغه کوم اپلیکیشن چې ما تاسو ته راوړی دا اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته دی. په لینک باندې به کلیک کوئ، بیا به زه تاسو ته د ویډیو په اخر کې هم ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال او ډاونلوډ کړئ. خو ویډیو را تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. دوستانو خبرې ډېرې نه کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ د لایف نیټ ټي وي په نامه، دا به تاسو خلاص کړئ. چې کله هم تاسو دا خلاص کړئ دوستانو په دې کې ډېرې زیاتې چینلونه دي. تقریبا ما تاسو ته په اوله کې ویله چې د 200 نه زیات چینل په دغه اپلیکیشن کې تاسو ته پیدا کیږي. نو دلته تاسو وګورئ، دلته چینل نور هم شته دي، نیوز چینل دي، سپورت چینل دي. سپورت چې د دنیا هر یو چینل وي، سپورت 1 دا وګورئ، دنیا هر یو چینل په دې کې موجود ده. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې په دې کې هر یو لوبه وګورئ، هر یو لوبه چې تاسو په کار وي دې کې تاسو کتلی شئ. دا وګورئ موویز، انډونیشین، هر یو چینل په دې کې. د مثال په طور تاسو داسې چینل غواړئ چې تاسو ته ستونزه پیدا کېږي چې یاره دا دومره چینل په دې کې دي، زه به کوم یو ګورم، دلته په دې سرچ باندې کلیک کړئ، تاسو د هغه چینل صرف نوم ورکړئ. د مثال په طور زه ورکوم تلو نیوز. دا وګورئ دوستانو، تلو نیوز مې چې څنګه ورکړم، د تلو نیوز دلته راغی. هر یو چې تاسو ورکړئ، د مثال په طور زه د کرکټ ورکوم سټار سپورټس. دا وګورئ سټار سپورټس 1، سټار سپورټس 2، 3، دا وګورئ دا به ټول تاسو ته راشي. چې کله هم تاسو دا راغی تاسو به په دې باندې سمپل کلیک کړئ. نو تاسو سره چې کوم یو اپلیکیشن انسټال وي، دلته کوم یو پلیئر تاسو سره انسټال وي، هماغه پلیئر به تاسو کلیک کړئ. د مثال په طور که ام ایکس پلیئر وي، انډرایډ پلیئر وي، ویډیو پلیئر، هر یو چې تاسو ته وي. نو د مثال په طور که تاسو سره ام ایکس پلیئر نه وي، تاسو انډرایډ پلیئر باندې ډایرکټ کولی شئ. زه اوس نو بیا جسټ ون آلویز باندې کلیک کړئ، خپله به تاسو ته لایف راځي. زه ځکه نشم پلی کولی دوستانو، بیا ماته کاپي رایټ په دې باندې راکولی شي. ښه دوستانو اوس راځو چې تاسو به دا څنګه انسټالوئ، څنګه به یې ډاونلوډوئ. د خپل موبایل نه به تاسو یو براوزر خلاص کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو براوزر آن کړئ، تاسو به دلته ریسرچ کې ولیکئ، به دې سرچ کړئ www.teachblackmood.com. چې کله هم تاسو دا ولیکئ انټر به کړئ. چې کله هم تاسو دا انټر کړئ دوستانو، تاسو ته به دلته دا اپلیکیشن راشي. تاسو یو سایټ راځي، دا وګورئ لایف نیټ ټي وي، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ دوستانو، لاندې به راشئ، لاندې په دلته به ډاونلوډ لیکلی وي. په دې چې کله هم تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به اټومیټیکلی هغه اپ ډاونلوډ شي. که اټومیټیکلی ډاونلوډ هم نه شو، تاسو به یو بل سایټ ته لاړ شئ، هلته به بیا تاسو وګورئ ډاونلوډ آپشن به لیکلی وي. نو ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. نو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې مو وي در سره لایک یې کړئ، د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې یاد ساتئ.